که څه هم پښتون د زرګونو کلونو تاریخ لري، خو بیا هم نړۍ او حتی خپله پښتون هم د خپل تاریخ څخه بې خبره او تاریخ یې له نړۍ ورک دی. د دې ستر زیان او تاوان لامل یوازې او یوازې د پښتون قوم بې غوري ده چې هیڅکله یې هم خپل تاریخ راتلونکي نسل ته په لیکلې بڼه نه دی سپارلی. هم یې خپل تاریخ د قصو په شکل راتلونکي نسل ته منتقل کړی دی، کوم چې د ژوند د عصري کېدو، د حجرو او دیرو د بنډارونو په ورک کېدو او د خلکو له یو بل څخه د لرېوالي له کبله د خپل څښتن په څېر د ماضي یو برخه وګرځېدله. نن به موږ تاسې ته د یوې داسې پښتني مور په اړه معلومات درکړو چا چې نه یوازې دا چې یو پښتون غیرتي او مجاهد زوی ټولنې ته وړاندې کړی، بلکې پخپله هم د خپلو پښتنو ورونو سره یو ځای د اسلام او وطن د دفاع لپاره اوږه په اوږه جنګېدلې ده، حتی تر دې چې خپل روح یې هم په داسې حال کې خپل رب ته وسپارو چې د جهاد په چکر کې او پر دښمن د یرغل په حال کې وه. ګرانو کتونکو، نن به موږ تاسې ته د غازي ادې په اړه معلومات درکوو. غازي ادې څوک وه؟ خپل نوم یې څه و؟ د کوم ځای وه؟ د چا خلاف وجنګېدله او کله وفات شوه؟ په دې ټولو د پوهېدو لپاره د ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ. هغه ملګري چې نوي دي او یا یې هم تر اوسه پورې زموږ چینل نه ده سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلۍ په نښان کلیک وکړئ تر څو د نوو معلوماتي ویډیوګانو نوټیفیکیشن یا خبر پر وخت ترلاسه کړئ. د غازي ادې اصلي نوم الماسه او د کټواز سلیمان خېله وه. مشرانو به له نازه الماسۍ بلله. خاوند یې حبیب نومېده چې د کلي خلکو حبیب آکا باله. د الماسۍ او حبیب آکا یو زوی و چې ښایسته نومېده، ځکه نو الماسه ادې په کلي کې کشرانو د ښایسته خان مور بلله. انګریزانو چې په 1294 هجري قمري کال پر پیواړ برید وکړ، دی په دغه جنګ کې برخه اخیستې ده. د تور پړوني پلونه به یې تر ملا راتاو کړي وو، چاړه به یې په ملا کې ټومبلې وه، اوبه به یې په ژیو کې د غازیانو سنګرونو ته رسولې او کله به یې په ګوډو کې نینې وروړلې. کله به داسې پیښه هم وشوه چې په کوم سنګر کې به د غازیانو وسله لږه شوه، الماسۍ وه چې پر خپل اوږو به یې دوی ته ګولۍ او بارود رسول. د پیواړ په جنګ کې د دې میړه حبیب آکا او ځوان زوی ښایسته خان دواړه شهیدان شول. پس له دغه ورځې څخه د میړنۍ د ځواني مرګ زوی ښایسته خان کتارزونه تر ملا وتړله، د هغه نامراده ټوپک یې غاړې ته واچوه او د غازیانو په صف کې د یو سپاهي په توګه ودرېدله. له دغه ورځې څخه د الماسۍ وسلواله مبارزه پیل شوه. د خني خان ویشتونکي او د غلیم وتلې سپاره به یې په وینو رنګول. د لوګر د خوشۍ، چار آسیا او سنگ نوشتې په جنګونو کې په ډیره میړانه برخه واخیستله او د دې میړانې او له لنګه ډکو خبرو ډیر ځوانان خونړیو جنګونو ته لمسول. د سنگ نوشتې په جنګ کې چې د پکتیا کټواز له لښکرو سره د ننګرهار د خوا پوځونو هم ملګري شول، یو ورځ د دوی په منځ کې الماسۍ ودرېدله، دواړه لاسونه یې لپه کړل او پاک الله حضور ته یې داسې مناجات وکړل: ای الله، ستا د رضا او ستا د دین د ننګې لپاره دې جنګ ته راغلی یم. خدایه ته ماته وس راکړې چې ستا د دین دښمنان وهم او د دغو میړنیو غازیانو پت وساتم. د الماسۍ دغې وینا یا دعا په غازیانو کې عجب جوش پیدا کړ. د سنگ نوشتې تر جنګ وروسته چې د جرنیل محمد جان خان غازي لښکرې د وردګو له خوا څخه د میدان برخو ته راورسېدلې، د پکتیا غازیانو له سنگ نوشتې او چارسیا څخه چوکي ارغندې ته ځانونه ورسول. الماسۍ چې دغه وخت په غازي ادې مشهوره شوې وه او عمر یې 80 کالو ته نږدې و، هم د غازي محمد جان خان لښکر ته ځان ورساوه. د کلي غازي په غزا کې د غازي ادې تورې او شهامت او بې سارې میړانې پر غازیانو باندې د سحر اغیزه وکړه او د فرنګیانو فوز یې ماتې ته اړیوست. په دې جنګ کې د غازي ادې نوم په ټول لښکر کې په تور او شهامت ولاړ. پخوا تر دې یوازې پکتیاوالو او کټوازیو پیژندله، پس له دې د ټول لښکر غازي ادې شوله. د غازیانو داسې خیمه نه وه چې د غازي ادې د تورې میړانې او ایثار خبرې نه پکې کېدلې. وایي چې جرنیل محمد جان خان غازي چې د غازي ادې دا تور او جهاد ولید، دا یې خپل حضور ته وروغوښتله او یو آس یې وروباخه او ورته یې ویل: ته پلي جهاد کوې، له پیواړه تر دې ځایه دې ټول مزلونه پلي وهلي دي او په ټولو جنګو کې دې پر پښو غزا کړې ده، دا آس واخله، لږ څه به هوسا شي، پروړ او وربشې به یې زما د کمن سپاهیان ته رسوي. غازي ادې د جنرال له پیرزوینې څخه کوروداني وویله، خو اسې ونه مانه او ویې ویل: زه به میړه او زوی ته په کوم مخ ورځم؟
دوی به وایي تا تر موږ پورې مزل پر پښو نشو وهلی، پر اس به راغلی، زه دا پیغور نه منم. کله قاضي کې چې پیرنګیان مات شول، غازي ادې چې د جنرال محمد جان خان غازي له پوځونو سره د کروغ د غره لخوا مخ پر کابل را روانه وه، دا لنډۍ به یې ویلې: توره کوئ بری به خپل کړئ، که بری نه و ځوانان تل په تورو وریډه، تورې په خرچ وهئ ځوانانو، وطن مو خپل دی په سرو وینو یې ساتونه، چوڼۍ په توپو نه ړنګېږي، غازي زلمیان یې په ټوپکو ړنګوینه، جنگ د کابل په جوش راغلی، ځوانان سنګلې لګوي کابل ګټینه. د غازي محمد جان خان پوځونه چې واصل آباد ته راورسېدل، په دغه وخت کې د غازي محمد عثمان خان صافي لښکرې پر اسمایي غره راښکاره شولې. فرنګیانو د هغه خواته مخه وګرځوله چې ځانونه شیرپور ته ورسوي. غازي محمد جان خان خپل پوځونه پر دوو برخو ویشل، یو پوځ یې د تخت شاه د غره نیولو ته وګماره او بل پوځ یې وګماره چې د اسمایي د غره پر کلا برید وکړي. غازي ادې هم په دغه دوهم پوځ کې وه. د الله اکبر غږ یې د غلیمانو زړونه لړزول او د غازیانو وینې پر جوش راوستلې. کپتان قیام الدین خان ترکي وایي موږ پر کلا په ډیر جوش برید وکړ. غازي ادې د مخ په صفونو کې وه. 300 ګامه به کلا ته پاتې وو چې غازي ادې ولګېدله او موږ چې پر راغلو دا پرته وه، تر ټټر او خولې یې وینې بهېدلې او په دغه حال کې هم د الله اکبر غږ په خوله کې و او غالبا دغه غږ سره یې ساه وختله. نوموړی کپتان قیام الدین خان وایي موږ چې پر کلا وروختلو، د شیرپور لور ته مو هڅه وکړله او نور نشم خبر چې د شهید غازي ادې مړی چا چیرې ښخ کړ. د شهید غازي ادې قبر ورک دی، مګر نوم به یې چې تر څو پښتانه وي له خولو نه لوېږي او د دې پاک روح ته به د لوی خدای جل جلاله د دربار څخه د لوړو درجو غوښتنه کوي. ګرانو کتونکو، دا ویډیو هرومرو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو نوی نسل له خپل ورک تاریخ سره یو ځل بیا آشنا شي. تر بیا دمه د الله په امان.